اوږو باندې ناستې وي ښه ګناهونه هغه لیکي ته له ځانه ملایکه مه جوړوه چې د خلقو ګناهونه پسې ولیکې ښه نور هغه انسان ته که د هدایت دعا په وس کې وي د هدایت دعا ورته وکړه که د هدایت دعا ورته په وس کې نه وي ته الله جل وعلا جن اخلاص کړی ته اوس باید الله ته نور رجوع وکړي نور را واپس شي چې ته په څومره پټو ګناهونو اخته یې هماغه پټ ګناهونه باید تم پرېږدې لکه څنګه چې تا غیرت وکړل په خپله ښځې او ښځه دې پرېښودل هغې ګناه کړې وه ته په خپل ځان هم دومره غیرت وکړه چې څومره په پټو ګناهونو اخته یې دا د رب دپاره پرېږده ګوریا الله جل وعلا څلور ملایکې انسان له هر انسان سره د ورځې او د شپې څلور ملایکې وي څو ملایکې د زړه سره څلور ملایکې څلور ملایکې دوه د دې دپاره وي چې د انسان اعمال لیکي یوه ښه اعمال یوه بده اعمال نو ته د هغې ملایکې وظیفه په غاړه مه اخله زه باید وانه اخلم احمد و محمود بل څوک یې وانه اخلي ځکه هغه ملایکې کار همدا ده چې د خلکو غلطیانې لیکي چپ یوګي ملایکې نه دي د هغې ملایکې کار همدا ده چې د خلکو غلطیانې او ګناهونه لیکي تا ته ضرورت نشته یو دومه خبر دوه ملایکې د حفاظت دپاره دي چې د انسان حفاظت له سهاره تر ماښامه بیا ماښامه تر سهاره دا څلور ملایکې لري انسان سره دي اوس چې رب العالمین جل وعلا ته خلاص کړي اوس که د انسان د دې ښځې نه غلطي سوي وي کیدای شي د ښځې توبه ایستلې وي دې ښځې ته درک معلوم سوی چې ما ګناه سوي د خاوند مې له لاسه ورکړل خیانت مې ورسره کړی نو چې عمرې ته راځي الله بې توبه قبله کړې وي عمرې ته راځي الله بخونکی ذات ته ګوره د زړه سره الله جل وعلا وایي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ورد زړه سره الله وای د ما د بندګانو ته ووایه په دې آیات کې د رب یو عدالت درته ښیمه راځي په دې یو قرآني د کلیسا مزدورانو د کلیسا جاسوسانو عزت خرڅونکو ناموس خرڅونکو د آیات تاسې واورئ او یو بله خبره دغه ټولو ورونو ته وایم چې څوک په ګناهونو اخته دي دا یو آیات را سره واورئ علي فکر وکړي تاسې دې آیات ته متوجه سي ولید جانه دې آیات ته د زړه دې ورته کلاو کړ دې آیات ته قل یا عبادي د ما پیغمبره ووایه د بندګانو ته مې چې کومه بندګانو ته چې لمنځونه کوي نه روزي نیسي نه صدقات کوي نه د قرآن تلاوت کوي نه دوی ته مه وایه چا ته ووایه يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم د ما هغه بندګانو ته وایي چې په ګناهونو کې غرق دي تیره یې کړی ده ګناهونو نه پریمانه کړي دي تجاوز کوونکي دي د ما دې بندګانو ته ووایه ګوریا الله داسې نه وایي چې د ما پیغمبره زاني ته ووایه ګناهګار ده نه خیر بیا هم بندګان ورته وایي نقطې ته متوجه سئ که زنا کوي الله قرآن کې زاني نه دي درته ویلي ای مهربان ربه ای رحمان ربه ای عظیم ربا بیا هم ګوره که زنا کوي که غلا کوي که شراب خوري الله نه درته وایي چې شرابیانو ته ووایه زناکارانو ته ووایه غلو ته ووایه ډاکوګانو ته ووایه الله داسې نه وایي الله څه وایي یا عبادي ای د ما بندګانو اسرفوا على انفسهم چې تیری مو کړی په خپلو ځانو باندې په څه شي کې په ګناهونو کې یعنی ځان مو هلاک کړی په ګناهونو ما ته وګورم ما ته د زړه سره یو انسان نه غلطي وشي په هغه پرده نسو اچولی ولې ښځې نه ګناه وسوه تا باید پرده ورباندې اچولی وای زه باید پرده ورباندې واچوم باید دې ښځې ته بیا پیغور ورنکړو چې تا دا کار کړی ده یا د ګناه کړی ده یا زانیه یې یا فاحشه یې یا زناکار یې یا غل یې یا دوکهباز یې څه شی یې الله څه وایي ګوره سربیره پر دې چې الله وایي که په ګناهونو کې هلاک سولې دومره ګناهونه دې وکړل چې له دې ځمکې تر اسمانه دا دنیا کې ځای نه ول یعنی یو انسان چې دومره ګناهونه وکړي چې په دې دنیا کې ځای نه وي
تر اسمانه رسیدلی وي د غرونو په اندازه وي الله وای ان الله یغفر الذنوب الله وای زه ګناهونه بخم ای رب څومره ګناهونه جميعا ټول دا نه وایي چې وایي د پاکستان په اندازه د افغانستان په اندازه د عربي نړۍ په نه الله وایي ان الله یغفر الذنوب بشک الله بخونکی د معافي کوونکی د ګناهونو الذنوب د ګناهونو د څومره جميعا د ټولو نه الله بننه امید کیږي چې دا څومره دنیا دی له ګناهونو ډکه سو بیا رب بخونکی ذات ده یا الله له رحمت بننه امید کیږي ګوره الله جل وعلا دې کې آیات کې کومه نقطه درته خودله نقطه می دا درته خودله چې الله جل وعلا بندته د سنوي چې هغه ګناه بنامه باندې واخلي نو چې کله رب العالمین باندې موږ ملامت سو بیا رب راته وایي اې دې ما بنده نو موږ تاسو باید له نور مؤمنانو مسلمانانو سره هم داسې د پردي معامله وکړو هر انسان نه غلطي کیږي چې صحابه و نه غلطي سوي ده له صحابه و نه اشتباه سوي ده د تابعین او تبع تابعین او سي بهترین انسانان ور رسول الله ورتوای خیر الناس قرني لا اغونه گناهونه سوي دي لا اغونه نیمګړتیاوي راغلي دي نو ما ته نه بنه کیږي نو وس کله وخت کې دا نقطه د حدیث میاد در سره وساتیا اول خو پیغور چاته مور کوي تانه چاته مور کوي هغه ګناه ورته ما یادوي چې تا خدا ګناه کړی ده نه ته نو عمره ته ولې راغلی ته حج ولې کوي ولې د الله بندگانو انسان د ګناه جنې سوي غلطي جنې سوي ده رب جل وعلا یې وس توبه به قبل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سوای نبی علیه الصلاه والسلام وای کدی هر چاته دی ګناه پیغور ورکړل کدی هر چاته دی ګناه پیغور ورکړل الله به تا ته مرګ نه راولي چې تر څو دا ګناه نه کړي الله اکبر پوی نه سوسته په دې خبره اوس خلاص وکړم دې باندې پوی نه سوس یعنی یو انسان ته دی ویل هغه زنا یو چا زنا جنې سوي خدای نه خصله دې موږ تاسو ټول ته الله دې موږ تاسو دې مایندو دې موږ تاسو دې خويندو دې موږ تاسو دې بیبيانو دې موږ تاسو دې اولادونو دې لورانو دې ورونو دې خويندو یا رب العالمین ته مو حفاظت وکړي دې مبارک او برکت یا رب العالمین یا الله دې موږ دې عزتونو یا الله دې موږ دې ابروګانو یا الله چې څومره مؤمنان مسلمانان دلته را سره دي یا الله دې موږ دې خويندو دې مایندو دې ورونو دې زنانه و دې خزو دې لورانو دې اولادونو دې ټولو حفاظت وکړي یا الله لا بد اخلاقی مو وساتو امين سبحانه اوس ګور یو چا ګناه وکړه څه شي زنا جنې وسو غلا جنې وسو قتل دغه جنې وسو د حقوق الله چې کوم څه دي دا جنې وسو کله چې دا جنې وسو دی انسان ته رسول الله وایي پیغور بنه ورکي لکه موږ تاسو پښتانه څنګه یو واخ کله یو چا نه ګناه سوي وي دا غل پیزنه دا دی غلزوي وایو کنه وایو بالکل خاکه توبه الله ته کړی و رسول الله وای دا تاسو چاته پیغور ور کوي کدا چې الله ته توبه کړی وي الله یې توبه قبل کړی وي الله خپل حقيقي بنده جن جوړ کړی وي ته پیغور ما ور کوه دا ناروا ده خو کدی ور کړل د زنا پیغور دی ور کړل د لیواتت پیغور دی ور کړل د شرابو پیغور دی ور کړل بل پیغور دی ور کړل اوس به الله ته مرګ نه راولي ځکه الله په دنیا کې لدی انسان نه انتقام اخلي دا ګناه به وست کوي بیا به مرګ درته راځي دسې دی الله نه پری دسې دی الله نه پری دی الله دې موږ تاسو حفاظت وساتنه وکړي نو دې زړه سره تاسو رب العالمین جل وعلا دا دی الله رحمت ته پتا باندې ته باید نورم عبرت واخلي چې الله جل وعلا نجات درکړل اخر اوس کدا خزه الله نه وای درته خو دل او تاسو ژوند زندگی ور سره کولای نو څومره به دې ژوند او زندگی په تکلیفونو پریشانی وکړو نو اوس رب ځای دې دې سي په رب شک وکړي په دین شک وکړي په خپل اخرت باندې دې شک وکړي نو په کار دا د سي رب ته نور پسې نږدې سي دا خدای چې کومه ګناه کړی د کوم به تعلق ساتلې ده نو اوس کدا حج ته راځي عمره ته راځي دي ګناه انسان لازمي خطاکار ده کله چې خطا جنې وسو ګناه جنې وسو الله ته دې توبه وباسي الله یې توبه قبلوي موږ تاسو انبیا نه یو موږ تاسو معصوم نه یو موږ تاسو ملائکه نه یو موږ تاسو د آدم علیه السلام اولاده یو ګناه برانه کیږي غلطي برانه کیږي سهو برانه کیږي اشتباه برانه کیږي بیا به سر په سجده الله ته ګدو عمر رضی الله عنه وای کوم انسان بهتر ده هغه انسان چې ټول عمر دی ګناه فکر نه دا کړی دا انسان الله ته ډیر نږدې ده او کدا انسان الله ته ډیر نږدې ده چې ګناه سوچ کړی دی ګناه فکر کړی دی ګناه اراده کړی خو ګناه یې پرې خېدا وای نه دا انسان وای ډیر الله ته نږدې ده چې دی ګناه اراده یې کړی دی ګناه فکر یې کړی د خو ګناه یې پرې خېدا دا وای تر هغه انسان الله ته نږدې ده چې وای بيخي دی ګناه فکر نه کوي
پوه نه شولسته بالکل قاری صاحب محترم. نو دې زړه سره خپل ژوند ته دې متوجه سه، خپل زندگی ته دې متوجه سه. څه چې په کومو ګناهونو اخته یې هماغه ګناهونه دې رب ته رامخکې کړه چې ای ربه په دې ګناهونو مې درته توبه ده، ماته نجات رانصیب. بله پوښتنه انشاءالله په دې خو بل سوال خو به نه لري په دې کې که پاتې ده. قاری صاحب محترم یو خبره زه کوم کنه دې ورور وویل چې د قرآن کریم زور هلته دې ته قرآن باندې قسم واخیسته او په هغه سکند کې دا راځم دې ځای ته مبابل جان راځم. قرآن عظیم شان ګوري دوستانو، آدم علیه السلام شیطان څنګه خطا کړل؟ آدم علیه السلام ته شیطان ورغله نو وقاسمهما قسم یې ورته وکړل د الله په ذات باندې. آدم علیه السلام دا فکر نه کول چې د الله په ذات باندې به څوک قسم اخلي او دروغ به وایي، ځکه آدم علیه السلام خطا سول. ګوري وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، الله په ذات شیطان قسم ورته واخیستل. آدم علیه السلام ته یې په دې ونې موږ الله منع کړي، دور ټول وای نه د الله په ذات مې دې قسم یې دې ونې نه یې منع کړي، دا وخوري زه تاسو ته نصیحت کوونکی یم. آدم علیه السلام فکر وکړ چې الله په ذات قسم واخیستل، نو اوس به موږ ته څنګه دوکه راکړي؟ د الله په ذات موږ ته څوک دوکه راکولی شي؟ نو دغه زنانه چې کومه بد اخلاقي جنې سوې ده نو قرآن دې نه بل لاره نه وسي دا د تا نه ځان خلاص کړي، نو قرآن کریم یې رامخکې کړی ده. نو د تا فکر دا د تا په ایمان دلالت کوي چې څوک په قرآن هم یو چاته دوکه ورکوي، او داسې خلق ستاسې په قرآن هم یو څوک چاته دوکه ورکوي، لکه دا اوس شیه بیچارهګان نه دي، دا عام شیهګان، دا ټولو هغاګانو په دې قرآن دوکه ورکړې ده، په دې قرآن یې دوکه ورکړې ده او دوکه ورکوي. نو په دې باندې زړه مطمئن که چې قرآن عظیم شان باندې دوکه کوونکی دا د دې معنا نه ده چې قرآن د الله کلام د الله د دې دپاره نه ده رالیږلی چې څوک د دې دپاره راواخلي چې ماله یو څه نه وساتي له بل څه نه مې وساتي. نه، قرآن کلام الله د دغه باید تلاوت وکړلی شي، په هغه باندې باید عمل وکړلی شي، په هغه باندې باید توسل الله ته وکړلی شي. داسې له قرآن نه څوک استفاده کوي دا د ګناهګارو خلکو کار ده، دا د مؤمنانو صفت نه ده. نو څنګه چې زنا ګناه ده داسې د قرآن له نامو باندې غلط استفاده کول داسې همدا ګناه ده. صحیح ده؟ نو الله جل وعلا دې وکړي چې په دې خبره هم پوهه سوی د زړه سره. الله اکبر الله اکبر الله. ان شاء الله زړه خو دې مطمئن شو په دې ځای باندې والد جان او دې قاری صاحب ډېر اوس به ان شاء الله بیا شک نه درته پیدا کیږي، بل دې شک پوښتنه لري نه جی دا بس کلیر شو قاری صاحب. یو بل خبره درته وکړم، یو بل الله جل وعلا وایي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. کله انسان ته یو داسې قضیه مخکې راسي چې دی یې بده ګڼي، کرکه جیني کوي. پوه نه سوس په دې خبره؟ الله جل وعلا وایي کله یوه خبره داسې مخکې راسي، داسې مخکې چې دی وایي چې دا کار بد ګڼي، نفرت جیني کوي، کرکه جینی کوي. الله وی حالانکه هغه د دې لپاره خیر وي، وهو خیر لكم، خدای نه وی خبر لیکن د دې لپاره خیر وي. اکبر الله. او کله وخت کې وعسى ان تحبوا شيئا، کله انسان له یو شي سره ډېر محبت لري او حالانکه هغه د دې لپاره شر وي. انسان خو خپل خیر او شر نه ده خبر، نو موږ به وایو چې ای رب دې تا په رضا راضي یم، ای رب دې تا په تقسیماتو راضي یم، او دا د کامل مؤمن نه خدای سی وایي چې ای رب سي تا څر ماته لپاره خوښ کړي زه په هغه باندې راضي یم، چې په څه ته راضي کېږي په هغه باندې زه راضي یم ای رب العالمین. الله اکبر الله اکبر. نو اوس شکونه ځان ته مه پیدا کوه، له ملحدینو سره مه کینه، فقط د زړه د اطمینان لپاره په اخلاص او په صداقت باندې دا وایه را سره اشهد ان لا اله، اشهد ان لا اله. ټول مؤمنان مسلمانان سیناسي تاسم تجدید د ایمان وکړي، پروا نه کوي. اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله اكبر
مبارک دي سي درته مبارک دي سي الله دې درته مبارکي الله دې له الحادم وساته الله دې له شرکم وساته الله دې له ضلالتم وساته ګوره په الله ګران دی الله جل وعلا دې بیرته د زړه له ایمان درته ډک کړل چونکې تا مخکې نسوي ویلی خو لیکن الحمدلله رب العالمین دې بیرته زړه له ایمان که په الله نه وای ګران دې دیني مجلس ته نه راوستلې الحمدلله الله جل وعلا دې مجلس ته راوستلې الله دې د زړه له ایمان درته ډک کړه الله دې زړه له شکونو درته وساته الله دې زړه له شبهات دې موږ تاسو ټول دې الله جل وعلا وساتي نو دې ملحدین نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر ولله الله اکبر ولله ولید جانا د زړه سره بیکار خلکو سره ملګرتیا مکوه لملحدینو سره ملګرتیا مکوه چې شک او شکونه په کوم ځای کې درته پیدا کیږي له سره ملګرتیا مکوه سه هر قسم پښتنه دی او سوال دی او اعتراض دی او نیوکه دی او تراغ له ماته دی وای ته خفکیږي په دې باندې دی الله بنده تاسو زه خوشاله کړل او خپل ایمان دی ان شاء الله زړه خو به دی وشتو په درته کوي دی ایمان لدی نه خونی قانونه ها ولید جانا جی قاری صاحب استاد په الله قسم یې لایف تراتلی زړه ډیر خوشاله او که اوس دی زړه ډیر خوشاله ده الله اکبر الله اکبر مایک دی خلاص کړه مایک دی ما بندو وس ډیر د زړه د خوشحالي زړه ده د الله دی رحمت زړه ده مایک دی خلاص کړه سي د موږ زړونه د سره سپک سي د موږ د نورو دوستانو زړونه د سره سپک سي مایک دی خلاص کړه ولی جان مایک دی خلاص کړه هیڅ پروا نه کی د زړه دی تس کړه د زړه دی سم تس کړه ها ولی جان مایک دی خلاص کړه زړه دی خطس کړه پروا نه کی دا دی الله دا دی هغه ایمان خوشحالي د زړه ته دینه وتل دا دی هغه ایمان خوشحالي د الله جل وعلا د زړه شکون او نفاق او الحاد لري کړل ځکه په دین باندې شک کول په قران شک کول په رب شک کول انسان له ایمان خلاصوي دا یاد وساتي ټول مؤمنان مسلمانان ولید جن خو الحمدلله الله دې زړه له ایمان او تر ډک په رب باندې شک کول په قران باندې شک کول په دین باندې شک کول انسان له ایمان خلاصوي ولید جن صبر وکړه یو منټ حسین علي ته لږ صبر وکړه یو منټ صبر وکړه خلاص تاسو انکار شته ها مهرباني قاری صاحب خپل خبرې جاري ساتئ سر ما کار ولید جان څنګه د زړه دی ډېر بهتر قاری صاحب الله اکبر زموږ ټول غږ بوت چې کوم په زړه باندې هغه اوس صرف یو دا دی چې زه مسلمانو مو ماته دوباره د مسلمانۍ ضرورت ولې پېښ شوی خو دومره زه کمزورولی شوم او دویمه خبره دا چې د الله نه د معافۍ او توفیق ما صرف د ځان دپاره ګڼو حالانکې د بل انسان دپاره مې نه ګڼو چې یاره هغه هم انسان دی هغه معاف کولی شي او مطلب ما ته ډېر کمې دي د دین ما کې ډېر زیات دی ما ته لا نشته پوهه ما ته لا ډېر هر څه د زده کړې پاتې دي نو دا ستاسو که زه کوم قرآني آیاتونه چې مې درته وویل اوس خو به انشاءالله زړه درته مطمئن سوی چې الله څومره بخښونکی مهربانه ذات ده قاري صاحب بس ما هغه انسان د زړه نه معاف کو بس دا زما زه د 3 کالو نه په یو کمره کې ونی یم زه مونځ له نظم زه بار ته نوځم زه روټۍ تاسو ته زه څه وایم زه په کوم جون کې یم نو هغه یو قیدي دی ما به خپله ځان کړی حالانکې خپل نه اوس خو به اول به داسې چل وکړې چې لمونځ به دې شروع کړې دا اوس لاړ څه اودس دې وکړه او 2 رکعته لمونځ وکړه دې زړه خالق الله جل وعلا څوک نسته در سره یو ته او بل دې رب یې دا زړه کې چې دې څه شی دې زه دې تا په زړه علم نه لرم رب در باندې لري خو دې دا زړګی ورته خالق کړه الله ته چې ای رب ماته بیرته را واپس وم درته ای رب بیرته درته راغلم ای رب لداري ور مې خپل بندګي ما سړه ای رب ته په کومو ګناهونو لمانه خفه سوی وي چې زه دې له بندګي نه سړلې ولما ای رب په کومو ګناهونو لمانه خفه سوی وي سلامانه دې سجدي دې الله اکبر دې لا اله الا الله توفیق را اخیستلې وو ای رب کوم ګناهونه وو یا رب هغه کوم عمل ورسته لمانه دومره خفه سوی وي د سجدي توفیق دی د مانکو توفیق دی د اوداسه توفیق دی د کلمې توفیق دی رانه اخیستلې وو ای رب بیرته درته راغلم
سر می درته ایښی ده ننواتې راغلی یم یا الله پېښمانه راغلی یم یا الله غفر کېږي او بیا د عبادت توفیق رانه اخلي دغسې ای ربه بیرته مې سر په سجده درته کېښودل دا توفیق بیا مه رانه اخله ای ربه مه مې حواله کوه شیطان ته ای ربه مه مې حواله کوه خپل نفس ته ای ربه ما د خپل نفس و د شیطان له وسوسو نه وساته ای ربه که ته ما ته نجات نه کړي زه هلاکېږم ای ربه ما ته نجات راکړه ای خالقه ما ته نجات راکړه ای ربه ته دې ما حافظ سه ای ربه ته دې ما ناصر سه ای ربه له ګناهونو مې وساته له الحاده مې وساته له شکونو مې وساته ښه د زړه الله خالق دا یو کار دا اوس وکړه د زړه سره ځه اودس دې وکړه 2 رکعت لمونځ دې وکړه څه دې په زړه کې الله جل وعلا ته یې ووایه ښه الله در باندې عالم ده خو ته دې رب جل وعلا ته سر په سجده کېږده ښه زړه سره بیا خلاصه ښه ډېره مهرباني قاري صاحب الله هم خوشحاله ساته او د دې نوي ژوند دپاره او د دې نوې لارې دپاره ځکه ټول عمر ستاسو خدمت وکړم نو هم ماته نه لګي چې زه به دا دغه نه دا د الله رحمت په مام ده په تام ده زه د تاسو یو خادم یم د مؤمنانو یو خادم یم خادم دا به نه وایي چې احسان نه الله دې نه کوي نه دا خبره بیا ونه کړي موږ د زړه سر سولې د موږ ورور سولې الحمدلله کوم زړه چې د ایمان نه خالصه وي او رب د ایمان بیرته زړه له ایمان درته ډک کړل الله دې نورم درته مضبوط کړي پکې الله دې نورم درته مضبوط کړي پکې دا دعا ډیره وایه یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك زه د زړه سره 2 رکعات لمونځ وکړه بیا به د زړګي هوا وي درته خدای کوي صحیح ده الله جل وعلا صحیح ده قاري صاحب قربان ډېره مهرباني الله قوت السلام علیکم خدای مو منځ الحمدلله ډېر وزورېدم د دې کلیسا مزدورانو ډېر وزورولم